ګرانو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. په تېرو رمضان کې قمر څه کړي دي، څومره فامیلونو سره یې مرستې کړي دي، په کومو ولایتو کې، راځو هغه تاسو سره شریکو. په لومړي سر کې کابل ولایت کې موږ څومره فامیلونو سره مرستې کړي دي، راځئ ګورو. د خپل کار په جریان کې نن راغلی کابل ولایت ته یو 20 فامیلو ته خوراکي توکي تقسیمو، چې په دغه خوراکي توکو کې یو بوجۍ اوړه دي، وریجې دي او یو بشکه غوړي دي، ورسره 1000 افغانۍ موږ کرایه هم ورکوو. او راځئ موږ سره کابل خو مو ولیدل، تاسو ولیدل چې په لسهاو فامیلونو سره موږ تېر روژه کې کابل کې مرستې وکړې. راځو میدان ته، میدان کې هم دغسې ګورو سره. تاسو لوحه وینئ راغلي میدان ته، او نن غواړو چې دغه مرستې خپل د میدان په بېوزلو او په یتیمو او په کونډو تقسیم کړو. راځئ موږ سره اوسئ. لوګر ته نن د خپل کار د جریان په سلسله کې راغلی یاستو پل عالم ته، مرکز د لوګر مرکز دی. البته غواړو چې یو 20 فامیلو سره کومک وکړي. ننګرهار ته به ولاړ شو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د روژې تقریبا 3مه ورځ ده، او غواړو چې بېوزله هېوادوالو سره کومک وکړو. په اخر کې ولاړ شو لغمان ته، چې لغمان کې موږ څومره فامیلونو سره مرستې کړي. نن بیا راغلي وو، د روژې 8مه ده، لغمان ولایت ته راغلي وو. دغه خوراکي توکي درته درکړه، دغه کوم زره بسۍ نه درته ښې دي میاشت د روژې میاشت لپاره درته کافي کېږي که نه؟ وروره ولې نه، خدای پاک مې دنیا آخرت رڼا کړه، ولې نه ډېره ښه ګران ورونو، دا هغه مرستې وې په تېر روژه کې. سږکال روژه په داسې وخت کې را روانه ده چې کورونا مرض هم ورسره دی. تاسو پوهیږئ چې زموږ مارکیټونه، زموږ بازارونه هر څه بند دي. هغه خویندې چې مخکې د خلکو په کورونو کې کار کولو، البته کونډې وې، هغه یتیمان چې په سړکونو به بالشې کولې، هغه کراچي وانان یا لاسګاډي والا چې په سړکونو کې به ګرځېدل، د خلکو بار به یې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالوه، د هغې په واسطه به یو مړۍ حلاله روزي ځان ته پیدا کوله. هغه نن هر څه په کور دي. نو قمر به څه وکړي دې خلکو ته؟ ځان ته هېڅ هم نشي کولی. ستاسو په مرسته څه کال موږ غواړو په دغه حالاتو کې 1500 فامیلو سره موږ مرسته وکړو. موږ ته 1500 داسې کسان پکار دي چې هر یو ورور یا خور وي، $80 موږ ته افغانستان ته راولېږي. په $80 موږ دغه فامیلونو ته یو پیکج برابرولی شو. $80 معادل د 6000 څه باندې 6000 افغانۍ کېږي. موږ به یو پیکج ورته برابر کړو چې د دې کې به د دې د ضرورت وړ توکي ټول شامل وي. تاسو کولی شئ دغه مرستې موږ ته آفلاین او آنلاین دواړه راستولی شئ. په اروپا کې زموږ اکاونټ درته په سکرین ښکاري، په دې اکاونټ کې هم کولی شئ جمع کوئ، او آنلاین په لینک کې کولی شئ هم ځان راجستر کوئ، زموږ اکاونټ ته راځي. او که آفلاین یې رالیږي، په سکرین درته کوم واتساپ نمبر ښکاري، په دې باندې موږ سره رابطه ونیسئ. انشاءالله ستاسو مرستې به موږ داسې مستحقو خلکو ته رسوو. ورونو او خویندو، دغه چانس د لاسه مه ورکوئ. بهترینه موقع ده، همدا وخت دی د خپلو هېوادوالو لاسنیوی وکړئ په دې سختو شرایطو کې. انشاءالله په ګارنټي سره درته وایم چې د جنت د ګټلو بهترینه موقع ده، او له لاسه یې مه ورکوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.